بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځې درس دی مانجمنت د هغه تعریفونه او د هغه خلاص پیژندنه ده. را بسمه لومړی به د مانجمنت پر تعریف باندې بحث درته وکړم چې مانجمنت ولې مهم دی په یو اداره کې، په یو سازمان کې، په یو دولت کې. نو مانجمنت څه شی دی؟ را بسمه تعریف یې درته وکړم. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. No, معنا څه؟ وای management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. یا خپل هغه مقصد یا خپل هغه ګول چې دی هغه په لاس راوړو. څنګه؟ effectively and efficiently. effectively په مؤثره ډول سره او efficiently او زموږ اطمینان هم ورسره حاصل سي. نو موږ دې ته چې ویلی سو؟ دې ته منیجمنت ویلی سو. منیجمنت هغه پروسه ده چې خپل اهداف لاسته راوړو په کافي اندازه باندې او په مؤثریت سره، یعنی موږ ته دا اطمینان حاصل سي چې موږ خپل اهداف یا ګولز مو څه وکړله؟ په لاس راوړل. اوس به راسو تعریف ته. لکه مخکې مې چې اشاره درته وکړله، رابسو د میری او دوګلاس تعریف ته چې دوی کم تعریف ورکړی دی. اوس وایي د دوی مطابق د دوی according to Mary and Douglas, management is the process by which a cooperative group directs actions of others towards common goals. ګوره ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله، دا چې شدی دا هغه پروسه ده چې یو متحد یا یو همکاره ګروپ څه وسي، عمل وکړي د څه شي دپاره؟ تر څو خپل اهداف لاسته راوړي. اوس زمه The concept of management focuses on three main things. نو د management concept چې دی هغه به پر درې اصلي اساساتو باندې چشکی یا پر درې اصلي شیانو باندې دوی تمرکز کوي. چې اول یې څه دی؟ اول یې پروسس ده، پروسه ده. دوهمه افیکټیونس دی، یعنی مؤثریت دی. مؤثریت ډیر مهم دی کله چې څوک خپل اهداف لاسته راوړي، یا هدف لاسته راوړي یا اهداف لاسته راوړي. نو هغه باید چې وسي په یو مؤثریت ډول سره باید لاسته راوړي. یو پروسه ده، مؤثریت دی، او چې دی افیشنسي ده، یعنی ستا قناعت هم باید ورسره چې سي حاصل سي. ښه، اوس پروسس چې دی؟ پروسس موږ وایو organizing, stuffing, directing, controlling او داسې نور. یعنی څه معنا؟ organizing منظموالی دی. stuffing څه معنا؟ یعنی استخدام ته ویل کېږي چې کارمندان نیسي. directing هدایت کوي. او controlling او پر دې باندې څه کوي؟ کنټرول یا نظارت هم کوي. دا یې پروسه ده. موږ وایو چې منیجمنت پر درې شیانو باندې تمرکز کوي. پروسه مې درته شرحه کړه. په افیکټیونس بیا چې دی؟ افیکټیونس هغه ته ویل کېږي یا مؤثریت چې ته ویل کېږي چې په هغه مشخص وخت کې، یعنی 3 میاشتې دي، 4 میاشتې دي، 1 کال دی، په هغه وخت کې یو کړنه یا یو اهداف لاسته راوړې یا یو کړنه ده هغه سرته ورسوي. دغه ته بیا موږ چې ویلی سي؟ مؤثریت ویلی سو. بل چې دی افیشنسي ده. افیشنسي معنا قناعت بخش. ښه، لیست کاست ورته وایي په منیجمنت کې چې موږ هدف یا اهداف په ارزانه بیه باندې لاسته راوړو. په ارزانه بیه باندې، نه هدف موږ په ډیر ګرانه بیه یا په غټ قیمت باندې لاسته راوړو. نو که چیرې موږ څه وکړله؟ پروسس مو صحیح وکړي، صحیح ده، یعنی کارمندان مو استخدام کړله، کارمندان مو بیا هدایت ورکوي، بیا مو هغه سوپروایز کړله یا پر هغه باندې نظارت وکړي، او بیا مو څه وکړله؟ افیکټیونس مؤثریت مو پکښې د یو هدف دپاره وکاروئ چې هدف موږ لاسته راوړو، په مؤثر ډول سره مو هغه لاسته راوړئ. او بیا مو افیشنسي چې هغه مو بیا په قناعت بخش ډول سره هم لاسته راوړو. نه که دغه درې شیان موږ د هدف د لاسته راوړلو لپاره
په ډیر دقیق ډول سره کار کو نو هغه ته موږ څه ویلی سو منیجمنت ویلی سو. نو افیشنسي هدف دا دی چې موږ خپل اهداف یا هدف لاسته راوړو په چیز سره، په لږ قیمت سره یا په ارزانه ډول سره.